الله پاک فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب خامخا بشکا من ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات وقفینا او پر لپسې را لېږلو موږ من بعد رسل موسی علیه السلام نه بالرسل ډېر پیغمبران وضاحت به ان شاء الله وشي الله پاک فرمایي وآتینا عیسی ابن مریم البینات الله پاک فرمایي موږ ورکړي وی عیسی زوی د مریم بیبی ته علیه السلام البینات واضح معجزات وایدناه موږ مضبوط کړو عیسی علیه السلام لرا بروح القدس روح پاک سره چې جبرئیل علیه السلام افکلما جاءکم تبارک و تقدیری معنا دا افعلتم ما فعلتم آیا تاسو هغه کار چې تاسو وکړ فکلما جاءکم رسول پس هر واری چې راشي تاسو ته یو پیغمبر راتګو کی تاسو ته یو پیغمبر بما پاغه حکم سره لا تهوی انفسکم چې نه غواړي نفسونه تاسو استکبرتم نو تاسو لوی کوي آیا هر واری جاءکم چراتګو کی تاسو ته رسول یو پیغمبر بما پاغه حکم سره لا تهوا انفسکم چې نه غواړي نفسونه تاسو استکبرتم نو تاسو لوی کوي ففریقا کذبتم یو وړل د پیغمبرانو کذبتم تاسو ته د دروغ نسبت کړی دی او فریقا تقتلون او بل ډله د پیغمبرانو تاسو وجلې ده وضاحت ان شاء الله راځي الله پاک فرمایي وقالو قلوبنا غلف وای دا يهود زموږ زړونه چې دی غلفن په پردو کې دي ستا خبرو باندې اثر نشي کولی الله پاک فرمایي د سینه دا څنګه دوی بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي په دوی باندې الله پاک د خپل رحمت ته لري کړی دي د کفرین په سبب د کفر د دوی سره فقلیلا ما یؤمنون پس ډیر لږ غوندي دوی ایمان راوړي او لږ ایمان خو فایده نه کوي چې څوک په ټول مومن بیا شو باندې ایمان الله پاک فرمایي ولما جاءهم کتاب من عند الله هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله پاک د طرف نه دسی کتاب مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی او دا کتابونه چې دوی سره قرآن کریم وکانو من قبل او دا يهود مخکې د دینه د قران کریم د نزول نه مخکې د نبی پاک اسلام د بعثت نه مخکې یستفتحون علی الذین کفروا د دې دوه ترجمې دي یو ترجمه ده یستفتحون چې خبر ورکولو د اخیری نبی دراتلو علی الذین کفروا کافرانو ته يهود او مشرکین ته ویل چې عن قریب نبی اخر الزمان براشي همون بداغي ملګری او تاسو په مقابله کې ومنګ جنگي او دوی مخکې د دې نه استفتحون چې خبر ورکولو د اخیری نبی دراتلو علی الذین کفروا کافرانو ته مشرکانو ته فلما جاءهم فسر کله چراغ دی يهود ته ما هغه پیغمبر محمد عربي علیه السلام عرفو چې دوی خپ پیژندلو د دې پیژندلو لکه خپل ځامن چې څنګه پیژن کفرو دی دوی انکار وکړاغینا فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت الله پاک دې په کافرانو باندې لعنت معنا د الله د رحمت نه لري وانه پاک فرمایي بیس مشترو بد دی هغه شی اشترو به انفسهم چې دوی خرج کړل پاغي باندې ځان خپل مراد معنا ده بیس ما بد دی هغه شی اشترو به انفسهم چې تبا کړل دوی پاغي باندې ځان خپل ته مراد معنا ده اشترو به انفسهم چې تبا کړل دوی پاغي باندې ځان خپل هغه شی څه شی په ذکر کی چې ځانونه په تبا کړل ان یکفروا هغه دا چې دوی کفر وکړو بما انزل الله پاک کتاب باندې چې الله پاک نازل کړی دی قران کریم بغیا د وجد حسدنا بغیا معنا روح المانی په حسدن سره کړی دا د وجد حسدنا ان ينزل الله من فضله چې نازلی الله جل شانه خپل فضل چې وحیدا علامه یشا پاک شا باندې چې الله پاک اراده وشي من عباد د خپل بندگانو نه دوی سره حسد وکینه او چې ولې د اخیری پیغمبر په بنی اسماعیل کې راغی او په موږ بنی اسرائیل کې راغی فباو بغضب فذوی اختشوا وغصه د الله پاک باندې علی غضب د پاسه د بلی غصی اوله غصه چې واه دی وجنه چې دوی د سی عبادت کړو او دوی مو غصه دی وجنه چې دوی کفر کړو په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې مزید وضاحت ان شاء الله راځي وللکافرین عذاب مهین خاص د کافرانو د پر عذاب دی رسوا کوونکی الله پاک فرمایي و اذا قيل لهم کله چې ویل شي يهود ته امنو ایمان راوړي بما انزل الله هغه قران باندې چې الله پاک نازل کړی دی قالو دوی وایي نؤمن بما انزل علينا موږ ایمان لرو هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی په موږ باندې یعنی تورات الله پاک فرمایي و یکفرون دوی کفر کوي بما وراءه هغه کتاب باندې یا هغه کتابونو باندې چې تورات نو نازل شوی دی که انجیل دی او دغه شانته که قران کریم دی
وهو الحق مصدقا لما معه حال دا چې دا قران کریم حق دی تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې کوم د دوی سره دي قلت ورته وای فلما تقتلون انبیاء الله تاسو چې دا خبره کوي چې زمونږ په تورات ایمان دی ولې په تورات کې دا لیکلو چې پیغمبران وجنه معلومی دا چې په تورات هم ایمان نشته قلت ورته وای فلما تقتلون پس بیا تاسو ولې وجنه انبیاء الله پیغمبران د الله پاک ان تاسو ولي وجل پیغمبران د الله پاک نه قبل مخکې دینه ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان لرونکي په تورات باندې تورات یو خدانو لیکل چې پیغمبران وجنه پاک فرمایي ولقد جاءكم موسی بشکر اتکړو تاسو ته موسی عليه السلام بالبينات په واضح معجزات باندې نه معجزې ثم اتخذتم العجل بيوني ول تاسو سخیل را په خدای باندې من بعد رسل تک موسی عليه السلام نو کوئی ترت وانتم ظالمون پدا چې تاسو ظلم کوونکی وای بالشرک وإذ أخذنا ميثاقكم یاد کیا وخت موږ واخسته مضبوط لو تاسو ورفعنا فوقكم الطور وموږ راپورته کبر تاسو نه تور غر عبارت کی تقدیر دی وقلنا او فرمایل موږ تاسو ته خودو ونی سي یعنی عمل وکړي ما پاغه کتاب باندې اتیناکم چې موږ درکړې د تاسو به قوت خپ کوشش سره واسمعوا او واوري د تورات خبري واسمعوا سماع قبول اوریدلو د قبل اول سره علم به حاصل قالو دویل سمعنا من واوریدل وینا استا خو چې کله په مجلس نه لاړل به ودا چې واغسوینا معنا واغسوینا امرک من نه فرمانی کو د امر استا واوشربوا في قلوبهم العجل مراد معنا دا غټ کړي شوی دی د دوی پزړونو کې العجل معنا حب العجل من الدسخي ځکه دوی د سخی عبادت کړي د کفرین په سبب د کفر د دوی سره قلت ورته وای به سما یامرکم به ایمانکم بد هغه شی چې حکم کوي تاسو ته پاغي باندې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کوي تاسو ایمان لرونکي دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته د شرک حکم کوي د عبادت العجل حکم کوي قلت ورته وای ان كانت لكم الدار الاخره کچې ته تاسو د پاره کور رستونه یعنی جنت عند الله پنځ د الله پاک د دې ته کې مباهله ده دوی بداوی چې جنت بس موږ د پاره خاص الله پاک ورته فرمایي قلت ورته وای ان كانت کچې ته وی لكم تاسو د پاره دار الاخره کور رستونه یعنی جنت عند الله پنځ د الله پاک باندې خالصا د تاسو د پاره من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نو تاسو وګواړئ مرګ په دروغجن باندې فتمنوا الموت تاسو وګواړئ مرګ په دروغجن باندې کنتم صادقین کله تاسو رښتینه سي په خپل خبره کې چې جنت هم د زمنګ د پاره الله پاک فرمایي ولن يتمنوا چری دوی نغواړي مرګ په دروغجن باندې زه خپل دروغجن دي کنه ولن يتمنوا چری دوی نغواړي مرګ په دروغجن باندې ابدان د همیشه د پاره بما قدمت ايديهم په سبب هغه جرمونو چې مخکې کړی دي لاسونو دوی نو دروغجن په خپل دي مجرمان په خپل والله عليم بالظالمين الله جل شانه پوهه په ظالمانو باندې الله پاک فرمایي ولا تجدنهم خامخات بمؤمن يهود لر احرس الناس زیات حریصان الناسی د تمام انسانانو علی حیات پجوند دنیوي باندې ومن الذين اشركوا او داغه کسانو لهم چې هغه مشرکان دي د مشرکانو نم دوی زیات حریصان دي یود احدهم خوخوي هر یو کس په دي يهودو کې لو يعمروا ارمان چې ورته عمر ورکړ شال فسنتين زرکالا ان ډیر وخت الله پاک فرمایي وما هو ندی هیڅ یو کس په دوی کې وما احدهم روح المانی وما هو ندی هیڅ یو کس په دوی کې بمزحزحه من العذاب چې خلاص کې هغه د عذاب نه ایو عمر دا خبره چې عمر ورته ورکړي شي دا ډیر رومه والله بصیر بما يعملون الله پاک لیدون کې د هغه عملونه چې دوی کوي الله پاک ان کې د هغه عمل